قران او حدیث ولا چاته ویل کیږي قران او حدیث زما عزت مند خلی ته نه وای قران او حدیث عقیده دې ته نه ویل کیږي چې دا ستا په خله کې پرته ای زه د قران او حدیث ولایم زما عقیده برابر ده زما عمل برابر ده زما عزت مند ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب قران کې الله رب العالمین فیصله کړی ده جنت ته داخلي دل الله فرمایي دا په تشو داو باندې او پارزوګانو باندې نه کیږي دې خبره ته لږ سوچو کې زما عزت مندو دا خبره الله چاته کړی ده ليس بامانيكم الله صحابه ته وي صحابه ته سوچ کو کول پکار دي صحابه کوم انسانانو صحابه په دنیا کې جنتی خلقو الله رب العالمین ته اعلان کړو په قران کې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دینه خوشاله دي او د الله رب العالمین نه خوشاله دي دغه صحابه ته الله رب العالمین فرمای وی ليس بامانيكم جنت ته داخلي دل تاسو په تشو داو په ارزوګانو باندې نه کیږي ګوره ولا اماني اهل الكتاب او نه د اهل کتاب او د يهودو نصاراو په داو باندې کیږي بلکې جنت ته داخله چې کومه ده من يعمل سوءا يجزى به د ډیر ناشنا آیت کریمه ده زما عزت مند زویم چې موږ او تاسو کې هر مسلمان ته د آیت یادي موږ او تاسو چې ماشوم کله په خبرو باندې راشي کنه زویم که چرته موږ او تاسو کې صحیح ایمان وي موږ او تاسو به دا آیت لیکلې خپل ماشوم ته هم په یاد باندې یادولې او د دې آیت کریمه ترجمه هم په هغه باندې زده کوله چې بچیا قران کې الله فرمایي جنت ته داخلي دل ګره داخلي په داو باندې چرته نه کیږي په دې دوکه نشي چرته د قران او د حدیث په نوم باندې چرته دوکه نشي په خبرو باندې او په داو باندې چاله الله جنت نه ورکړي الله فرمای من يعمل سوءا يجزى به الله په دربار کې فیصله چي کیږي نو په نیک عمل باندې کیږي او په بد عمل باندې کیږي نیک عمل چې دیو په جنت دی او بد عمل چې دیو په جهنم دی داو کړي هر څنګه وا خلینا کړي هر څنګه لفظ راوته ځان ته چې د حق سویلا چې عقیده دی برابر وا عمل دی برابر یو نوم دې په ځان باندې کې غو صرف مسلمان وي ته جنتی